دلتا هر سفر د دنیا خپل تجربه وکړله ماته یو خوړه هر چا چې پرې حمله وکړله انجام خرابې ولیدو په دې غازي هېواد کې د خپل ذلت یې په خپل سترګو تماشه وکړله داسې اندازه وکړله اوس یې د سر مازغه په ځای شو لیونتوب یې شورش دی چې ویل مونږ په افغان باندې قبضه وکړله د افغانستان کې په ځان څه وکړله مخکې ګیله وکړله مالک وفا تقبله الله مالک وفا حتما به ویني خپل زوال په سترګو په بد نظر چې چا اسلام له رکاته وکړله په بد نظر چې چا اسلام له رکاته وکړله یتیم سلګۍ ورش تسوی قبولي په برخه مو نصرت د ذوالجلال شو طالب سو امارت سو سپین بیرغ سو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو یتیم سلګۍ ورش تسوی قبولي په برخه مو نصرت د ذوالجلال شو طالب شو امارت شو سپین بیرغ شو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو یو وخت تقدیر ناڅاپه داسې غږ کړ راپاڅېږه ملنګ ثالث عمره تیاره د ستم زر کړه برخمنه د پاک شرعي نظام له سپین المره یو وخت تقدیر ناڅاپه داسې غږ کړ راپاڅېږه ملنګ ثالث عمره تیاره د ستم زر کړه برخمنه د پاک شرعي نظام له سپین المره تش لاس ډک له اخلاصه څو کسان وو په لارو کې اولس په استقبال شو تش لاس ډک له اخلاصه څو کسان وو په لارو کې اولس په استقبال شو یتیم سلګۍ ورش تسوی قبولي په برخه مو نصرت د ذوالجلال شو طالب شو امارت شو سپین بیرغ شو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو هر زرک د قرآني نظام وغشی د کفر غبرګې سترګې کړې شب کورې د سپینې ماړۍ ستر برجونه مات شول الزام راغی عمر تر زرین غولې هر زرک د قرآني نظام وغشی د کفر غبرګې سترګې کړې شب کورې د سپینې ماړۍ ستر برجونه مات شول الزام راغی عمر تر زرین غولې د وخت فرعون خو هڅې د عروج وې خبر نه و چې خپل کړه یې زیوال شو یتیم سلګۍ ورش تسوی قبولي په برخه مو نصرت د ذوالجلال شو طالب
طالب شو امارت شو سپین بیرغ شو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو تله یو تر باله وړاندې قربانۍ ته څه ښکلي فدایان د خدای دپاره نرګس نرګس ګلاب ګلاب ځوانۍ وې بارودونه به ډک واسکټ په غاړه دا د هغو پاکو وینو برکت دی چې سپین بیرغ رافانده په کمر شو دا د هغو پاکو وینو برکت دی چې سپین بیرغ رافانده په کمر شو طالب شو امارت شو سپین بیرغ شو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو په سترګو باندې وینو شکر کاږو پر لر او بر د سپینې پګړۍ راج دی پر دین چې قرباني کړي بری من به پر دین چې قرباني پر دین چې کړي غیرت وي بری من به بس دا د غیرتي خالق مزاج دی بزیمن کې به انشاءالله د امارت ناره هم وي د جمعیت به وي په لوړ مرال را سره ووایست ناره تکبیر شته د جلالي صاحب په دومره په زوره سبحان الله په در ویله ناره تکبیر ناره تکبیر د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث حضرت مولانا هبت الله اخوزاده صاحب نعره تکبیر یتیم سلګۍ عرش تشویق قبولی په برخه مو نصرت ذوالجلال شو طالب شو امارت شو سپین بیرغ شو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو په سترګو باندې وینو شکر کاږو پر لر او بر د سپینې پګړۍ راج دی پر دین چې کړي غیرت وي بری مل به بس دا د غیرتي خالق مزاج دی په سترګو باندې وینو شکر کاږو پر لر او بر د سپینې پګړۍ راج دی پر دین چې کړي غیرت وي بری من به بس دا د غیرتي خالق مزاج دی وکیل خیالي بالا د وخت شوه ماته پر ټنډه باندې پوخته شکست خالصو وکیل خیالي بالا د وخت شوه ماته پر ټنډه باندې پوخته شکست خالصو یتیم سلګۍ عرش تشویق قبولی په برخه مو نصرت ذوالجلال شو طالب شو امارت شو سپین بیرغ شو بیا بیرته په نړۍ کې کابل سیال شو دوه سوه کالداري په سټیټ پرېږدي نو پرتې دي کېدای شي د مسرور صاحب وي مسرور صاحب یې که نه بیخي ډېرې دي مسرور صاحب جزاكم الله خيرا لشاغري مولوي عبد المصبر مسرور صاحب څخه نړۍ مننه چې یو ځلې بیا د مینوالو برخوالو احساسات راوپارول ورته ژوند غواړو ورته بریا غواړو
د یو جلسې اعلان بلکې د درو جلسو اعلان د جلسو وخت دی مدرسه صدیقیه کرزی د سربندي په 11 اپریل باندې چې د جمعې مبارکې ورځ ده د سهار لخوا څخه له ټولو څخه د شرکت هیله کړې ده مدرسه صدیقیه کرزی د سربندي مراسم دي په 11 اپریل باندې د سهار لخوا د دې غونډې مهماني خاص شاهینی جمعیت علماء اسلام محافظ ختم نبوت حضرت حفیظ حمدالله صاحب دامت برکاتهم العالیه ده او بل په 9 فروری باندې نه تاریخ د فروری باندې د بت ورځ د چهارشنبې ورځ له ماپښین لمانځه بعد په جامعه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه الفلاح ونزلقشین محتمیم جامعه هذا حضرت مولانا عزیز الله حنفی صاحب چې د پښین د ځینې امیر هم ده په دې جامعه کې به انشاءالله د سربندي د علماء کرامو په ویاړ باندې جلودین کوي له ټولو څخه د شرکت هیله کړې ده په 9 فروری باندې د چهارشنبې ورځ راځي د ماپښین لمانځه بعد کې به انشاءالله العزیز او بله خبره د دې جامعې محتمین د حضرت بدرالدین آغا صاحب نور الله مرقده فرزند قدرمن او وسنی نوجوان فاضل محترم مولوی سید شبیر احمد آغا صاحب او د دې جامعې ناظم محترم مولوی عبدالحکیم صاحب او د دې جامعې خادم د بدرالدین آغا صاحب له وخت ان تر هغه وخته تر دې وخته پورې د مدرسې خادم تیر سوی ده نیک سړی ده نوم یې هم نیک محمد ده حفیظ نیک محمد په درو وړو باندې به استاد محترم ته جبه وراغونځي چپنه به وراغونځي احتراما د دوی هیله دا ده چې موږ چپنه وراغونځو بیا به انشاءالله په وروسته کې مرشد صاحب انشاءالله بیان کوي له دوی څخه هیله کوو چې په درو وړو باندې استاد محترم ته جبه وراغونځي